او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو محبت او الفت هغه ته اشاره ده. د دنیا زندگی چې ده د دنیا زندگی د امتحانات ولی ده. زما استا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدنیا مزرعة الاخره، دنیا چې دا کرونده د آخرت ده. کدی جنت ولی اعمال کوي الله رب العالمین بخکل جنت درکی، او کدی جهنم ولی اعمال کوي الله دی جهنم وعده کړی ده. اوس که یو انسان په دې باندې دا خبره کوي چې زه غریب یم، د غریبۍ د وجه نه زیات عبادت نشم کولی، تلاوت نشم کولی، نیک اعمال نشم کولی، نو دا خبره هم صحیح نه ده. ځکه عیسی علیه السلام چې کومه د غربت زندگی تیره کړې ده، کومه د غریبۍ زندگی تیره کړې ده، هغه د هیچا نه هم پټه نه ده. الله رب العالمین کوم مقام ورکړی ده. که انسان دا خبره وکړي چې زه د مریضۍ د وجې نه نیک اعمال نشم کولی، د مریضۍ د وجې نه تلاوت نشم کولی، د جنت اعمال نشم کولی، دا خبره هم غلطه ده. ځکه ایوب علیه السلام شان ته وګوره څومره مریضي تېره کړې ده. 18 کاله په کټ پروت و، 18 کاله په کټ پروت و او فریاد یې هم نه کولو. او چې کله د هغه بیماري چې دا دومره جریان یې وکړو چې ژبې ته تکلیف ورسېدلو نو وژړېدلو. الله ورته وایي چې ولې په دې نه ژاړم چې زما تکلیف چې دا ژبې ته راغللو، یې ژاړم په دې باندې چې داسې نه وي چې د الله عبادت نه وغورځمه. نو ایوب علیه السلام شان وګوره کوم مکان ته الله رسولی ده. که یو انسان دا ووایي چې زه بدشهي مې لرله، ملکي مې لرله، او زه ملک ومه، سردار ومه، ځکه ما عبادت نه کولو، نو دا هم صحیح نه ده. ځکه سلیمان علیه السلام یو بادشاه و، هغه سره سلطنت موجود و، الله کوم مکان ورکړلو. د حضرت صحابه کرامو همدردي وګورئ. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایته چې د صحابه کرامو په ملګرو کې یو ملګری و، هغه ډیر بیچاره و، ډیر غربت سره مخامخ و. یو ملګري هغه ته د وزې ولی سر ورولېږلو چې دا کور کې پوخ کوي. هغه ته چې کله سر ورغللو هغه ووی چې نه زما دومره ګزاره کېږي، زه پلنکي کور ته دا ورولېږئ. هغه پلنکي کور ته ورولېږلو. هغه ته چې کله ورغلو هغه بیا پلنکي کور ته ورولېږلو. د دې وزې سر چې دا په 2 کسانو باندې تاو راتاو شولو، آخر بیا دې ته راورسېدلو. صحابه کرام دومره همدردي ورکې وه، دومره صله رحمي ورکې موجوده وه، دومره عاجزي ورکې موجوده وه. دغه شانتي انس بن مالک رضی الله عنه نه روایته عائشه صدیقه رضی الله باره کې فرمایي چې د امهات المؤمنین د عائشه صدیقه روژه وه. جواب راکړئ چې وه؟ آفرین. د عائشه صدیقه رضی الله روژه وه. یو مسکین راغلو، یو غریب راغللو چې زه مجبوره یما، وږه یما، دروازه یې وټکوله چې ما ته خوراک راکوي. او په دې وخت کې زما او د ستا مور محترمې د عایشې صدیقې رضی الله په کور کې 21 ټکاله موجوده وه، یوه روټۍ موجوده وه، یو نغان موجود و. عایشه صدیقه خپلې خادمې ته وایي چې دغه یو نغان دې ته ورکه. خادمه ورته وایي چې امي تا خو روژه ده او روژه مات نه هم ټیم لږ ده، نو کور کې خو نور هېڅ نشته، بیا به څه کوو؟ یا د یو نغان ده ته ورکه، بیا به سره ګورو. امهات المؤمنین عائشه فرمایي چې زما د رب العالمین په ذات باندې قسم وي چې ډېر لږ ټیم پاتې و، ماښام نږدې و، دروازه وټکېدله او داسې نااشنا کس راغللو چې هغه باره کې زمونږ ګمان هم نه و چې دا به صدقه کوي. وځای چې دا هغه علاله کړې وه، هغه یې ورته کړې وه، هغه یې په خانه کې نیولې وه، زمونږ کور ته یې راوړله. الله قرآن کریم ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. هغوی به غوروالی ورکولو په خپل ځانونو باندې اگر که دوی به مجبوره وو، په خپله به مجبوره وو،
بل ته به غوروالی ورکولو، خپله به لوږه تېروله بل ته به چې دا مینه ورکوله. ترمذي شریف حدیث ده، ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو انصاري راغللو، عرض یې ورته وکړلو، د خپلې لوږې شکایت یې ورته وکړلو چې د الله نبي ډېر لوږی یمه، مجبوره یمه. رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي ته جواب ورولېږلو چې که په کور کې څه موجود وي. بیبي جواب راولېږلو چې په کور کې صرف اوبه لرم، نور هېڅ نه لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دویمې بیبي ته جواب ورولېږلو چې یو غریب محتاج انصاري راغلی ده، وږی ده، حالات یې ډېر خراب دي، کور کې څه شته او که نشته. دویمه بیبي هم جواب ورلیږي چې په کور کې صرف اوبه موجودې دي، نور هېڅ نشته. دریمه بیبي، څلرمه بیبي، پنځمه، ټولو بیبیانو باندې جواب دا راغللو چې په کور کې صرف اوبه لرو، نور هېڅ نه لرو. زمونږ د ستاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهراتو کورونه وګوره، د هغوی هغه غربت زندگی وګوره، هغه غریبانه زندگی وګوره. آخر کې رسول الله ورته فرمایي چې صحابه په تاسو کې څوک شته چې دغه انصاري مېلمه کې؟ یو صحابي ورته وفرمیل چې د الله نبي زه به مېلمه کړمه. کور ته چې بوتللو، ډیوه یې مړه کړله، مخکې نه یې بیبي ته ویلي و چې په کور کې څه شته؟ بیبي ورته وایي چې دومره څه دي چې زه یې وخورم، بچي مې وخوري، نور په کور کې هېڅ نشته. خیر ده داسې وکړه چې کله مېلمه ته روټۍ کېدوي، په دې ټیم کې اسې په غلطن باندې په د ډیوې کې لاس ویا چې د ډیوه مړه شي، چې مېلمه پوه نه شي او ته هم لاس ورسره وایه، زه به هم لاس وایم، چې هغه ته دا احساس ونه شي چې په کور کې نور څه نشته. دی به ځان موړ کې خیر ده که مونږ وږي پاتې شو. الله رب العالمین قرآن را واستولو چې صحابهو کې داسې صحابه هم شته چې په خپل ځان باندې نورو ته غوروالی ورکوي، خپل ځان په لوږې کې پرېږدوي، نورو ته چې دا مړښت ورکوي. دغه شانتې حذیفه عدوي فرمایي چې د جنګ یرموک په موقع باندې زه ووتلم، د خپل وراره پوښتنه مې کوله، تلاش مې کولو چې صحابه کرام ملګري خو ډېر شهیدان شوي دي او ډېر زخمیان شوي دي، د وراره تلاش به وکړم چې دا په کوم حالات کې ده. د جنګ یرموک په موقع باندې چې ووتلم، وراره باندې مې سترګې ولګېدلې، په حالات زنکدن کې و، سا کېدلو، ما سره لږې اوبه هم وي. ما ورته وی چې ای وراره اوبه څښې؟ یا اشاره یې راته وکړله. زه چې کله وراره ته ور روان شولم، په دې وخت کې بل ملګري اواز وکړلو، هغه هم زخمي و چې ما ته اوبه راوړه. وراره راته وویله چې هغه ته اوبه وروړه، هغه ته مې چې وروړلې بیا بل اواز وکړلو، هغه نه بعد کې بل اواز وکړلو، 7 کسانو اواز وکړلو. آخر چې زه خپل وراره ته رسېدلم، انا لله و انا الیه راجعون، هغه په شهادت باندې رسېدلی و. د حضرت صحابه کرامو مینه وګوره او موږ تاسو خپله زندګي نن سبا وګوره. ما او تا په ګاونډ کې څرنګې زندګي تېروو، په خپل کلي کې څرنګې زندګي تېروو، خپلوانو سره څرنګې زندګي تېروو، یتیمانو سره څرنګې سلوک کوو، کونډو سره څرنګې سلوک کوو. او ما او تا ته د حضرت صحابه کرامو د دې تعلیماتو نه کوم تعلیم میلاو ده؟